د خوست مرکز اړوند د مداخلو په هدیره کې په امنیتي لیکو کې د وژل شوو سرتیرو پر قبرونو د هیواد درې رنګه بیرغ او د حکومت د مخالفې ډلې پر وژل شوو وسلوالو د طالبانو سپین رنګه بیرغ رپیږي خو د دې قبرونو په ډبرلیکونو کې دواړو ته شهیدان لیکل شوي دي. د هلو د راد او دلته مثال ځینې د دولت کسونه موجود دلته چې ښخ شوي دي کې او طالبانو مړی هسته چې ښخ شوی دلته دولت ویشتي دي. دولت کې کمریاب دلته راوړل کېږي او که طالبانو کې هم دلته راوړل کېږي. ټول د افغانستان خلک یې د جنګونه څخه جوړېږي باید څه وکړي. په خوست کې مدني فعال سردار زیارمل د مداخلو سیمې اوسیدونکی دی. وایي په دغو سیمو کې داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ یو غړی د حکومت په ملاتړ او بل د حکومت په مخالفت کې وژل شوی دی. خوست کې دا ډول زیاتې هدیرې شته چې په هغې کې طالبان هم ښخ شوي دي او په هغې کې د دولت نظامي کسان هم شهیدان شوي دي یا طالبان شهیدان شوي دي. اکثره ډېرو ځایونو کې شته او داسې کورنۍ هم شته چې په یوه کورنۍ کې یو خوا طالب وي او بل خوا دولت وي. له جګړو او نامنیو ستړي افغانان تر بل هر وخت سولې ته هیلهمند شوي دي. د خوست اوسیدونکي هم د جګړې له غاړو غواړي چې سوله وکړي او روان ناورین ته دی د پای ټکی کیږدي. دا د یو ځانمرګي بریدګر قبر دی چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو سره په یوه هدیره کې ښخ شوی دی. د خوست د مداخلو ورته هدیرې په هیواد کې ډېرې شته دي چې وسلوال طالبان او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو سره په یوه هدیره کې ښخ شوي دي. عبدالحق عمري، طلوع نیوز، خوست.